د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او پخوانی سیاسي مشر حمدالله محب لیدنه ترسره کړې ده. دغه دواړو لیدنه ترسره کړې او هدفونه یې هم ښکاره شوي دي. د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره لیدنه کړې او دغې لیدنې ته یو څه غبرګونونه هم خپاره شوي، خو پرمختګ یې تر اوسه نه دی ښودل شوی او هدفونه یې هم ښکاره شوي چې دوی د څه لپاره لیدنه کړې او څنګه او ولې یې لیدنه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې پر ولسوالیو کې او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار کړی چې افغانستان د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. احمد مسعود یا د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي او نه ورته هم طالبانو کوم غبرګونونه ښودل شوي دي. خو زیاتو سیاسي مشرانو بیا ویلي دغه ناستې کومه ګټه نه لري او د هېچ چا په خوښه به هم ترسره شوې نه وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.